په مالیزیا هیواد کې افغان اتباعو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په مالیزیا کې میشت افغانانو ته یې د پاسپورټونو د چاپ او ویش لړۍ پیل کړې ده. د یاد وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه یو بیان خپور کړی او لیکلی دی چې دغه پروسه په مالیزیا کې د افغانستان په سفارت کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوه. د دغه اعلامیې له مخې په مالیزیا کې د سرپرست حکومت د سفارت مشر نقیب الله احمدي په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته ویلي دي چې دغه سفارت به په شفافه او چټکه توګه کنسلګرۍ چوپړتیاوې وړاندې کړي. هغه زیاته کړې ده چې دغه سفارت ټول کارکوونکي د سرپرست حکومت په استازیتوب او په همغږۍ خپلې رسمي دندې ترسره کوي. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په پاکستان، ایران او ترکیه کې په خپلو سفارتونو کې د هیواد اتباعو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې وه.